بالکل دا خبره حقیقت دی دا سرزمانه ما ځکه چې ورځ ما د ځان سره چې دا حسابونه ارقام ویل د دې ژبو مثال لکه د پارسۍ ژبې 1 2 3 4 5 دغسې د انګلیش 1 2 3 4 او د اردو 1 2 3 4 او د عربۍ 1 2 3 4 خو واحد د پښتو چې دا ډیر زیات جدا او مثال که مونږ یو که نه یو یعنې نو ظاهري خبره چې دا مونږ د مذکر د نارینه سړي دپاره کارو یعنی یو سړی مونږ یو سړی داسې نه یو چې یوه سړی او چې ښځه یادو نو مونږ یوه ښځه داسې نه یو چې یو ښځه یوه ښځه نو دا د پښتو کمال دی پښتو هم ډېره پوره ژبه ده ماشاءالله او پارسۍ کې یک آدم یک زن که نه مقه یوه خبره اردو کې وره ایک آدمی ایک عورت انګلیش کې 1 man 1 woman نو دا پښتو د واحد چې پوره ده